نن موږ خبره کوو د نیوروبین په حواله سره کوم چې په ټوله دنیا کې میلاویږي، په اسانه پاکستان کې هم میلاویږي. دې ته موږ بي کمپلیکس وایو. په دې کې وایټامین B1 B6 او B12 دي. دا چې د اصحابي کمزوري کې هم کار کوي. څه چې موږ سپینې تختې د وایو، دا زیاتره ملګري دلته کې ګران ګران کارونه کوي، نو بیا سپینې تختې پیریفرال نروس سیستم کې چې په هغې کې هم کار کوي. بل دا خبره چې دا په مازغو کې هم کار کوي، الزایمر ډیزیز چې دي څومره په هغې کې هم کار کوي. دې نه علاوه کوم خوراک چې موږ خورو هغه انرژي ته هم بدلوي، طاقت ته هم بدلوي. نو دا یو ښه میډیسن دی، صحیح ده. بل دا خبره چې دا کم څومره پارکینسن ډیزیز دي، نو په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. څه ته چې موږ پالج وایو یا لاس رپېده چې موږ څه ته وایو، په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. نور هم دا په امیونټي کې کار کوي ډېر زیات. بل دا خبره د شوګر مرضي چې دی، نو د هغه د لاسونو میږي میږي کېږي ډېر زیات، یا خپې میږي میږي کېږي. د هغې وجه دا ده چې ټول نه زیات میډیسن د شوګر مرضي میټفارمین استعمالوي، ګلوکوپید چې موږ څه ته وایو، یا دا په کمبینیشن کې هم راځي په ډېر شي میډیسنز کې. نو د دې د وجې چې دی نو دا د وایټامین بي چې کمي ده نو هغه راولي. نو دا چې دی نو دا بالکل حلقه صحیح ده. دا میږي میږي کې دا یا چې دی نو نرو ډیمیج چې موږ څه ته وایو نو هغه هم حل کوي. نو دا ښه میډیسن دی. بل دا خبره چې واټر سالوبل وایټامین دی نو څه نقصان یې نشته، که موږ په ډېر مقدار کې وخورو نو دا د باډي نه ایکسکریټ کېږي. دې ډوزیج داسې دی چې موږ یو روزانه استعمالو، سهار ناشتې نه پس، او کم از کم 3 میاشتې جاري وساتو، نو انشاءالله فایده به درکړي. مننه. السلام علیکم.